السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو که چیرې تاسو په خپل موبایل کې له دغو نوټیفیکیشنانو څخه عذاب یاست، تاسو ته هم ستاسو په موبایل کې دغه رقم پالتو نوټیفیکیشنان راځي، نو دغه ویډیو ستاسو لپاره ده. په دې ویډیو کې ستاسو ته دوه سټینګونه درښیم، دوې ترکې درښیم چې د دغو دواړو ترکو په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ په خپل موبایل کې دغه پالتو نوټیفیکیشنان بند کړئ. نو دوستانو اول به زه تاسو ته دا در وښیم چې دغه نوټیفیکیشنان له کومې وجې ستاسو په موبایل کې پیدا کیږي، له کومې وجې ستاسو په موبایل کې راځي. ګور دوستانو کله چې تاسو په خپل موبایل کې اپلیکیشنان انسټال کړئ، بیا کله تاسو هغو اپلیکیشنانو ته پرمیشن ورکړئ، نو بیا هغه اپلیکیشنان کولی شي تاسو ته دغه رقم نوټیفیکیشنان راولېږي. یا که چیرې تاسو په خپل موبایل کې اپلیکیشنان نه انسټالوئ، په خپل موبایل کې په براوزر کې یو ویب سایټ خلاص کړئ، نو په ویب سایټ کې مالته تاسو ته یو اپشن درکوي، پرمیشن درڅخه غواړي، نو کله چې تاسو هغه الاو کړئ، بیا هغه ویب سایټونه هم کولی شي تاسو ته دغه رقم پالتو نوټیفیکیشنان راولېږي. نو راځو دوستانو دوې ترکې درښیم چې د دغو دواړو ترکو په ذریعه سره به وکولای شئ چې په خپل موبایل کې دغه هر رقم پالتو نوټیفیکیشنان بند کړئ. نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ ترڅو هغه هم له دې ترکې چې فایده واخلي او په موبایل کې د دغو پالتو نوټیفیکیشنانو بندولو طریقه یې زده کړي. نو نور وخت مو نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو راځو اولې ترکې درښیم. اولې ترکې دا ده، سمپل تاسو په خپل موبایل کې نوټیفیکیشن بار خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې نوټیفیکیشن بار خلاص کړئ، نو ګوره دغه ټول پالتو نوټیفیکیشنان دي. راځو زه اوس دغه اول نوټیفیکیشن بندوم. سمپل به ګوره تاسو په دغه نوټیفیکیشن باندې 3 سکنډه کلیک ونیسئ. کله چې تاسو په هغه نوټیفیکیشن باندې 3 سکنډه کلیک ونیسئ، دلته ګوره تاسو ته هغه اپلیکیشن هم درښیي چې دغه اپلیکیشن چې ده دغه نوټیفیکیشنان تاسو ته رالېږي. نو سمپل اوس دغه نوټیفیکیشن تاسو دلته بند کړئ. کله چې تاسو دغه نوټیفیکیشن بند کړئ، لاندې په سیو بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په بټن باندې کلیک وکړئ، بیا به له دې بعد هغه اپلیکیشن هیڅکله هم تاسو ته دغه رقم پالتو نوټیفیکیشنان نه رالېږي. سمپل ګوره تاسو په هغه نوټیفیکیشن باندې کلیک کوئ. کله چې تاسو په هغه نوټیفیکیشن باندې کلیک کوئ، هغه نوټیفیکیشن دلته بندوئ، لاندې په سیو بټن باندې کلیک کوئ، نو هغه نوټیفیکیشن به دغه رقم بندېږي. نو دغه رقم ګوره دغه د ټیک ټوک نوټیفیکیشنان دغه هم تاسو په دغه طریقې باندې بندولی شئ. سمپل هلته تاسو دغه اپ کوئ، نو بیا به تاسو د ټیک ټوک نوټیفیکیشنان هم نه راځي. نو راځو دوستانو اوس زه تاسو ته دویمه طریقه درښیم. اوس مثال ګوره دغه اپلیکیشن ماته دغه پالتو نوټیفیکیشنان رالېږي، د ډسپلی په نامه باندې ده. ګوره په دې اپلیکیشن کله تاسو کلیک ونیسئ، دغه اپلیکیشن تاسو دلته معلوم کړئ. نو بیا سمپل تاسو ولاړ شئ د موبایل سیټینګ ته، د موبایل سیټینګ خلاص کړئ. کله چې تاسو د موبایل سیټینګ خلاص کړئ، دلته سمپل تاسو اپس خلاص کړئ، اپس اپشن پیدا کړئ، په اپس باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اپس باندې کلیک وکړئ، دلته به اوس تاسو ته ستاسو د موبایل ټوله اپلیکیشنان راواړوي. نو دلته اوس هغه اپلیکیشن تاسو پیدا کړئ کوم اپلیکیشن چې تاسو ته نوټیفیکیشنان رالېږي. نو ګوره د هغه اپلیکیشن نوم چې و ډسپلی و، دغه اپلیکیشن ماته پالتو نوټیفیکیشنان رالېږي. په دې اپلیکیشن چې کله هم تاسو کلیک وکړئ، کله چې تاسو په دغه اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ، ګوره په دې کې اول اپشن راځي نوټیفیکیشنز. په دغه نوټیفیکیشنز باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه شو نوټیفیکیشن اپشن به بند کړئ. نو ګوره د هغه اپلیکیشن نوټیفیکیشنان به هم بند سي، بیا به هغه اپلیکیشنان هم تاسو ته نشي کولی شي نوټیفیکیشنان در ولېږي. دغه رقم دوستانو دلته ترو هم تاسو کولی شئ، خالي په هغه نوټیفیکیشن کلیک کوئ، نوټیفیکیشن بندوي، یا هغه اپلیکیشن معلوموي، سیټینګ ته راځي، اپس ته راځي او دلته سمپل بیا تاسو د هغه اپلیکیشن هم نوټیفیکیشن ور بندولی شئ. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ ترڅو هغه هم له دغو طریقو څخه فایده واخلي او د داسې نور ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملایق په نور ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.